20 را روان دي ان شاء الله سوي نه اخیری حصہ واخلي خوشحالي کو بده باندې ماشاءالله پاکستان د سپر لیگ پراتلو کې د چا لاسو دا خصه چا کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو سرور عبدالجلال یو واري بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر دي موږ سره پسنګ کې چې کم شخصیت ناستو نو یقینا چې ټول ملګری به ډېر ښه پېژنې او فخر پاکستان فخر خیبر پښتونخوا جناب فخر زمان صاحب ډېره شکریه دوی هم ادا کو چې موږ له وخت راکو 400 ته په راتګ او 400 سپر لیګ کې په شاملېدو ورته خرکلی وایو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام فخر صاحب څنګه چې څه محسوسوي 400 ته په راتګ ډېر ښه محسوسوم دا یو ډېر ښه اقدام دی 400 د کرکټ لپاره او د پورا خیبر پښتونخوا نه کلاړیان راغلي دي او دلته لوبیږي او دا چې کومه میله دي جوړه کړې ده نو ډېر زبردست خبره ده او دې سره به چې 400 کم لوکل کلاړیان دي هغوی به انشاءالله په بره راځي صحیح جي تاسو خو کته زموږ 400 مردان نور ګڼ شمېر ټیمونه پکې دي ښکلي کلاړیان مو په نظر راغلي څه وینئ د دوی مستقبل کې بالکل ګوره ډېر ښه ټیلنټ دی دلته کې په 400 کې هم او زموږ څومره چې پښتونخوا ده او چې دغه شان ټورنامنټونه کېږي نو کلاړیانو ته به اپورچونټي میلاویږي او د انټرنیشنل پلیرانو سره به هغوی چې لوبه کوي نو انشاءالله امید لرم چې په یو څو کاله کې به د 400 نه او چې نوخار شو مردان څومره زموږ ضلعي دي انشاءالله دې نه به هم انټرنیشنل کلاړیان د پاکستان د طرف نه لوبیږي صحیح فخر زمان صاحب درته وایي چې سپر لیګ طرف ته به لاړ شو تماشګیر نفري دي بنیادي وجه څه کېدای شي یعنې لږ دي د نش برابر بالکل ګوره دا خو اوس چې څنګه صورتحال دی د کووډ 19 په وجه باندې نو ایس او پیز دي هغه خامخا مونږ فالو کوو او دام د ګورنمنټ یو ښه اقدام دی چې دا دومره یې الاو کړل اول 20% به 50% کړل نو دا یو ښه خبره ده او انشاءالله چې حالات صحیح شي نو بیا به کېدای شي مونږ پوره کراوډ هم وینو انشاءالله فخر زمان صاحب هلته هم کیل کوی دلته مختلف یعنې زه به دوی ویم چې لوکل هم چلېږي ډېره ګرانه نه ده نو مونږ خو تللي د دې کرکټ نه په بره باندې یو او دا کرکټ به مونږ مخکې کوو نو دا خو مونږ ته ښه محسوسېږي چې دلته راشو او کوم ینګسټرز دي د هغوی سره مونږ ډریسنګ روم شیر کو او ښه ټیلنټ وینو نو خوشحالېږو په دې باندې ماشاءالله فخر زمان صاحب خپل زوړ وخت نه یری الله دې دوی ډېره کامیابي ورکړي ډېر ټیم د دوی هم داخلو او فخر زمان صاحب پاکستان د سپر لیګ په راتلو کې د چا لاسو دا خصه چا کړی ګوره دا خو ټول د پی سی بي اقدام دی او چې څونه د پی سی بي مینجمنټ دی د دې ټول کریډټ هغوی ته ځي او بس دا څنګه ینګسټرز دي د هغوی دپاره هم دا یو ښه خبره ده چې پاکستان سپر لیګ ټول پاکستان ته راغی او په دې کې زموږ د چې څوم د سیکیورټي ادارې دي د هغوی د لوکل ګورنمنټ او مطلب پوره دا یو ټیم ایفرټ دی نو ټولو په دې کې لاس دی او د ټولو ډېره مننه او انشاءالله په جون کې دوباره هم به شروع کېږي نو بس تیار یو ورته انشاءالله فخر صاحب اخري یو دوه تپوسونه 20 را روان دي انشاءالله سوي نه اخري حصہ واخلي بالکل انشاءالله خپل پوره کوشش وکړو او حساب پکې اخلو او کوشش وکړو چې خپل پرفارمنس هم وښو انشاءالله الله رب العزت فخر صاحب دومره کامیابي ورکړي چې زموږ ټول د زاړه د مشرانو هغه خواهشات پوره کړي چې کم مشرانو یو سوچ دی په 1902 نوي کې چې کوم ورلډ کپ موږ ګټلی نو انشاءالله الرحمن فخر صاحب نه دا تپوس هم کوم چې دغه خوب به زموږ یو پیر بیا ریشای شو که نه انشاءالله د پاکستان ډېر ښه ټیم دی ډېر ښه ټیلنټ دی او امید لرو چې که خیري پاکستان به ورلډ کپ ګټي ډېره مهرباني فخر زمان صاحب ډېره شکریه د ټیم راکولو خپل ورور عبدالجلال خیرخواله ورکړي اجازت دا و زموږ ډېر محترم ورور فخر پاکستان جناب فخر زمان صاحب د لوی الله په امان